د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د سوریا د چنګاخ د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 29 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. بغلان او بدخشان کې د دوو ترافیکي پیښو له امله لسو کسان ته مرجوب اوښتی. روانه ونې کې سلګونه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. او د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتوب د روان 2023 کال د شلورا سیالیو نړیوال جام پایلو بنن د هند او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. وسم بشپړ خبرونه. بغلان او بدخشان کې د دوو ترافیکي پیښو له امله لسو کسان ته مرجوب اوښتی. د بغلان او بدخشان امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله لسو کسان ته مرجوب اوښتی ده. د باختر اژانس د خبر له مخې د بغلان ولایت د ډنډغوري ولسوالۍ په ملایانو سیمه کې د بې سراچه ډول او مازدا موټر د ټکر له امله 3 تنه مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. سرچینې باختر اژانس ته ویلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. ورته مهال د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي دي. مسؤلینو د یادو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودلې ده. روانه ونې کې سلګونه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په روانه ونې کې د هیواد له بېلابېلو لارو څخه سلګونه کورنۍ خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې یاد راستانه شوي کډوال بېلابېلو مرستو کوونکو مؤسسو ته ورپېژندل شوي او له هرې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ مرسته هم شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې یاد وزارت د ترانسپورت کمیټې لخوا 200 راستانه شوي کورنۍ چې 1423 تنه کېږي د تورخم او سپین بولدک له لارې کابل، کندهار، هلمند، هرات، غزني، زابل او روزګان ولایتونو ته په وړیا ډول لیږدول شوي دي. نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست چنګاخ میاشتې 8 او 9 نیټه د هیواد په 14 ولایتونو کې د اورښت تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د یاد وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا کابل، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د بادونو، بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. خبرپاڼه کې د اورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې له 15 تر 25 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه
په بېلابېلو نقطو کې له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت پورې ښودل شوې ده. او د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتوب د روان 2023 کال د شل ورځ سیالیو نړیوال جام پایلوبه نن د هند او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوې چې یاده لوبه نن شنبه د جون په 29 د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. دغه لوبه د باربوډاس د برینټون د کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. هند کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه انګلستان ته په دویمه نیمه پایلوبه کې ستره ماته ورکړه او پایلوبې ته ووتله. سویلي افریقا بیا لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل پایلوبه کې لوبېږي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.